دوستانو نن مونږ کره میلمه راځي او مونږ غواړو چې میلمه ته پیزا پوښکو. نو پیزا جوړو کور کې او مونږ کور کې هغه د پیزا سامان نه لرو، نو دا اوس مونږ غواړو بازار ته لاړ شو د پیزا سامان راوړو چې بیا مزهداره پیزا جوړه کړو او هغه هم تاسو سره شیر کوم. نو بیرون سخت شمال ده، داسې به زه لاړه سم چې ښه ګرم کوم ځان. دا هم څه زموږ پیزا دې ته ښه صحیح وګورئ، ولکه پیزریا کې هم داسې مزهدار پیزا پیدا. دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمله طریقه د پیزا جوړولو ښیم. هغه ټول سامان چې زمونږ په کاریږي د پیزا جوړولو دپاره ما دلته تیار کړی ده، خو وروسته تاسو ته په ویډیو کې دانه دانه ښیم چې څنګه تاسې اوړه جوړوئ. نو پیزا دپاره چې کوم مواد په کاریږي په سره هغه شروع کوو د دې ځای نه. دولمه مرچ سور رنګ، دولمه مرچ اورنج یا زیړ رنګ، بیا لږ زره کدو په کار لرو، لږ زره د جواري دانې په کار لرو، ماهي په کار لرو، ټون فیش ده او دې ته نه پوهېږم دې ته څه وایي، مشرومز تاسې وایي، دولمه نه دولمه خو دا مشرومز ده، الیوز په کار لرو او پیاز نري نري پرې شوي. د پیزا اوړه دپاره موږ 500 ګرام اوړه په کار لرو، سره د 20 ګرام خمیره، یو غټه کاشوکه مالګه پکې ګډوو. بیا دې کې تاسو یو غټ کاشوک غوړي واچوئ، تاسو هم کولی شئ 2 کاشوک واچوئ، نور مزهدار راځي، خو زه پرهیز کوم نو یو کاشوک غوړي پکې واچوئ. دې دپاره چې اوړه ژر او ښایسته خمیره سي نو لږ بوره پکار ده او دا هم د کوچني کاشوک د چای دغه نیمایي اچو، ډېر لږ بوره پکې اچو. دا ټول موږ اوس لږ میکس کوو. نو 500 ګرام اوړه دپاره موږ پکار لرو 300 میلی لیټر اوبه. 300 میلی لیټر اوبه د تقریبا یو نیم ګیلاس اوبه کیږي. نو تاسو ګرم اوبه راواخلئ. اول به موږ یو پیاله اوبه د اوړو کې میکس کو، دا به ګډ کو او بیا دا نیم پیاله نور نظر د ضرورت ته وروسته پکې ګډ کوو چې کله موږ خمیره جوړوو ګورو چې څومره پکار لرو چې مقصد دا اوړه ښه نرم راسي. کله چې اوړه تیار سول دا موږ پلاستیک باندې سره ورته بندو او یو ګرم ځای کې تر 1 ساعت دپاره صبر کوو. په دې وخت کې موږ د خپل نور مواد آماده کوو چې دې دپاره موږ اول مشرومز راخلو نري نري پرې کوو، بیا دولمه مرچ راخلو دا هم نري نري پرې کوو، سره ورپسې دا زیړ رنګ دولمه مرچ راخلو دا هم نري نري اوږده اوږده پرې کوو. کدو په پیزا کې ډېر خوند کوي نو دا هم نري نري پرې کوو. زما په خپله پرسنلی ډېر زیات چې په پیزا کې ماته خوند راکوي هغه زیتون ده، نو تاسو زیتون یعنی الیوز راواخلئ نري نري پرې کړئ. بیا موږ ټون فیش راخلو او ورپسې نري نري پرې شوي پیاز چې هغه هم ډېر زیات خوند کوي په ټون فیش پیزا کې. نو د پیزا په سر چې کوم رب موږ استفاده کوو دا داسې ټماټر رب خرڅېږي بازار نه، دا راخلو. دا خلاص کمه ده، مننه. صحیح سو حضور واخلو. دې کې موږ مسالې ګډوو چې ما دلته یو څه شیان تیار کړي دي. لږ زره مالګه ده، بیا وچ اوږه ده، تور مرچ دي، سره مرچ دي او دا د پیزا مساله ده چې نومونه یې دي اورېګانو او بازیلیکوم. نو دا به ټول موږ یو ځای کړو او ګډ به یې کړو. کله چې اوړه ښه خمیره سو نو موږ څو دانې زغالې جوړو او یو دانه راخلو دغسې اوارو چې ښه ګرده پیزا ترنه جوړه کو. بیا دې کې چې کوم رب چې موږ تیار کړی ده دې کې هر څه تیار پکې شته دي، نو مسالې ته نور ضرورت نشته، دا اخلو په دې اوړه باندې مږو. دې دپاره چې پیزا داسې ښه کششدار کشکي راسي نو اول مې لږ پنیر واچوه یعنې چیز، بیا دا سبزي چې کوم میده کړي دي موږ دولمه مرچ ده، پاپریکا ده، کدو ده، د جوار دانه مې رښتیا یاده وتله جوار دانې مې پکې واچول، بیا مې پکې ټون فیش واچوه او آخر کې چې دا پیاز موږ اچو دې دپاره چې موږ غواړو پیاز کباب سي او په سرې پورته چیز اچو. دا نو په 200 یا 250 ډګري باندې ایږدو او 10-12 دقیقې پخوو. دا سو زمونږ د ټون فیش پیزا. دوستانو یوه خبره واضح تاسو ته ووایم، اکثرا په دې یوټیوب چینل کې په دې ځایو کې تاسو ته چې کوم نسخه ښودل کېږي ټول غلطه وي، خو دغه پیزا که تاسې ځان ته جوړ کړئ ان همدغسې مزهداره او ښایسته راځي او دروغ نه ده او اصلي ریسیپي مې درته ښودلی ده او ډېر ښه راځي. نو بس نوشي جان.